نن درته په زړه پورې داستان لرم، تمه ده تر پایه راسره پاتې شئ او له تاسې دا هیله لرو چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یوه جنۍ وایي چې یوه ورځ مې راته بابا یو داسې کتاب ډالۍ کړ چې ډېر قیمتي و، او بابا مې راته وویل چې دا کتاب د تل لپاره له ځان سره وساته او ډېر پام ورباندې وکړه. ما هم کتاب راواخیست او تر ټولو خوندي ځای کې مې کېښود. څو ورځې وروسته بابا مې راته وویل کتاب دې څه کړ؟ آیا مطالعه دې کړ او که نه؟ ورته مې وویل نه بابا جانه، هغه مې په یو خوندي ځای کې ایښی دی تر څو خراب نشي. بابا مې موسکی شو او له کور څخه ووت. څو شېبې وروسته مې بابا د هماغې ورځې د ورځپاڼې سره کور ته راغلو او ورځپاڼه یې په میز کېښودله. د لږ ځنډ څخه وروسته مې بابا وویل دا د یو چا امانت دی او باید بیرته یې ورته ورکړم. ما د دې خبرې په اورېدو سره د ورځپاڼې هر مخ ښه په شوق سره ولوست او د شته محتویاتو څخه مې ځان فایده مند کړ. بابا مې ورځپاڼه څو ورځې وروسته یوړه او راته یې وویل زما ګرانې، آیا ته په کوم څه پوهه شوې چې ما ولې تاته یو کتاب ډالۍ کړ او ولې مې درته ورځپاڼه د بل چا امانت راوړی و؟ ورته مې وویل نه بابا جانه. بابا مې وویل زما ګرانې، د واده کولو او بې ځایه یارانو مثال هم د دې کتاب او ورځپاڼې په شان دی. په واده کولو سره د خپل ژوند د ملګري سره هر وخت چې وغواړو خپل ژوند کوو، تل یې په څنګ کې اوسېدلی شو او تل راته ډېر ارزښت لري. هېڅ یې په شتون نه مړېږو، خو د 2 ورځو دوستي او پټې یارانې د دې ورځپاڼې په شان دی چې کله مو ورڅخه مطلب پوره شي نو زړه مو ورڅخه مړېږي او ډېر موږ ته بې ارزښته کېږي. نو درنو لیدونکو، تل د خپل ژوند رښتیني ملګري ته وفاداره واوسئ. هر هغه څه چې الله جل جلاله درته مقرر کړی وي نو په هغې شکرګزاره واوسئ او تل ورته ارزښت قایل اوسئ.